سلامونه او نیکې هیلې. ډېر کله تاسو ته دا پېښېږي چې تاسو یو رو راواخلئ، کالم ته یې واړوئ یا هم کالم رو ته واړوئ. نو دا ویډیو حتما درسره ذخیره کړئ ځکه همیشه تاسو ته په درس وړي. فرض مثال دغه رو ده او زه غواړم چې دا کالم ته واړوم. نو دلته راځم، هلته به زه مساوي ولیکم او بیا به ولیکم ټو کال. دا فنکشن دی، ته به هم چې دا انتخاب شي نو اوس به ورته ارې یا دغه رو ورته انتخاب کا او دا نور ټول آپشنل دي، یعنې که ته یې کاروې او که یې نه کاروې دا نور ارګومنټس لکه اګنور او سکان بای ضرورت نشته. نو پرانتیز بسته کا او انټر ووهه. دا وګورئ دا یې ماته کالم شکل ته واړوه. او اوس که زه غواړم چې زه دا کالم رو شکل ته واړوم نو د دې دپاره هم ډېر ښه فنکشن دی. دلته به هم مساوي ټو رو فنکشن دی، دا به ورته انتخاب کې. اوس ورته کالم داسې انتخاب کا او انټر ووهه. تاسو وګورئ چې دا د زکي کوم کالم چې و دا یې ماته داسې رو ته واړولو. دوستانو که چېرته تاسو په اکسل کې د خپل کاروبار دپاره لکه تیلو ټانک یا د ګودام دپاره ټمپلیټ یا ډیټابیس ته اړتیا لرئ نو تاسو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ او انشاءالله ستاسو خپل کاروبار ته به ستاسو د خوښې ټمپلیټ یا هم ډیټابیس جوړ شي. او د اکسل د زده کړو دپاره د اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر مه هېر نه شي. خپله پوښتنه تاسو په کمنټ برخه کې ولیکئ.